د پیروي د محمد دا کرانا د پیروي د محمد دا ګڼه نشته په جهان بل رڼا زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو ملګرو خویندو رونو زه یم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم قدرمنو راغلی یم ډیر یو ښکلي باغ او بهار ځای ته دومره ښکلی ځای دی چې د دې نه مخکې په پښتونخوا کې د دې تصور هم نشو کېدی د چمنونو د کیارو د ګلبوټو د پوارو ځای ته راغلی یم دې ته وایي پېښور زو یعنې د پېښور ژوبڼ او مونږ دلته ورته عام خلک د پېښور چیړیاګر وایي دا ډیر یو ښکلی ځای دی د دې د تاریخ په هکله به زه تاسو ته صرف دومره ووایم چې د دې نه مخکې په پښتونخوا کې یو داسې لوی او قوي ژوبڼ نه و د دې نه مخکې پښتونخوا کې د سیل سپاټې داسې ځای نه و په 14 فروری 1914 کې دلته کې د هغه وخت وزیر اعلی پرویز خان خټک د پېښور پوهنتون په خوله کې بیخي د فارس انسټیټیوټ سره جوخ په یو ډیره لویه رقبه کې چې تقریبا 130 ایکړه ځمکه کې د دې چیړیاګر یا د دې پېښور زو بنیاد کېښودو او عجیبه اتفاق وګورئ دا په ړومبي ځل دا یو منصوبه بندي یا منصوبه سازي وشوله چې په 14 فروری 2018 کې د دې چیړیاګر بیا افتتاح وشوه یعنې پوره 2 کاله پس دا چیړیاګر چې تاسو د تورخم نه دې خوا راځئ نو د پېښور پوهنتون ته چې راورسېږئ ګس لاسته چې راتاو شئ په راحت آباد روډ یا په لوسی روډ او اوس ورته پېښور زو روډ وایي یعنې زما د کور سره بیخي دا رنګ وګڼئ چې ډېر نږدې دی د غریب آباد د پښتونکوټ تاریخي تاکال کلي سره ډېر نږدې دی او دا د تاریخي مدرسې راحت آباد په خوله کې دی په 30 ایکړه ځمکه کې دا خور وور ډېر لوی چیړیاګر دی چې سړی پکې ګرځي نو تقریبا خپې ستړي شي زه اوس دلته کې زمونږ د دې یو ملګري چې د دې مشر اوس ایډمن سری دی هغه سره راغم ډیر وګرځېدم او عابد صاحب نومې دی هغه سره به هم خبرې کوم او ما کوشش وکړو چې د دې ایډمن سره هم خبرې وکړم خو هغه بهر دی بهر حال د 2 کالو په موده کې جوړ شوی دا یادګاري چیړیاګر د پښتونخوا د عوام دپاره د هوا د ښکلې او وږمیزه هوا یوه نوې څپه ده زه دا چیړیاګر یا دا پېښور زو تاسو ته قدم په قدم ښایم څنګه عبید خان ښی الله کرم دی د کوم کلي زه د ریګي یم جی او دلته څومره وخت شو چې په ډیوټۍ دلته موږ د 2019 نه په ډیوټۍ نه پیژنم 2019 پښتو کې راته سړیا د ریګي د خلیلو سوچه پښتون یو 2019 نه موږ دلته په ډیوټۍ یو په کومه عہده زه دلته کې اډمنسټریشن کې وایلډ لایف واچر ورته وایي دا دلته کې څومره خلک به راځي روزانه د سیل سپاټې دپاره یاره جی روزانه بنیاد باندې دلته کې خو ډیر کافي خلک راځي داسې ایگزیکټ فیګر خو مونږ سره ویم نه خو څه موده مخکې مونږ داسې یو سروې کړی وه په دې باندې نو اندازتاً داسې کله 50,000 کسه راشي کله 40,000 روزانه بنیاد باندې
او بیا د اخترونو هغه باندې چې کوم مونږ کړی لکه سپیشل ډیز چې کومې 14 اګست شولو یا د اختر ورځې شولې نو په هغې باندې چې مونږ کومه سروې کړې وه نو هغې کې تقریبا لس کم 1 لک داسې 1 لک پورې 1 لک 10,000 پورې دومره پورې هم خلک راځي د اختر ورځو کې داسې خاص سپیشل ډے 14 اګست شي 6 سپتمبر شي په دغه ورځو باندې لکه ډېر خلک راځي دلته کې نو څه سهولت هم ورکړی دلته سیلګرو له بینچونه مینچونه اوبه موبه د ناستې شته که نه بس صرف ټیکټ اخلئ نه جی هر یو سهولت موجود دی تاسو خپل دانی او چې راوند راته وکړئ خپل دانی به وګورئ سیټینګ ایریاز باقاعده جوړ شوي دي بینچونه ځای په ځای پراته دي کیفیټیریا دا شته دی لکه هغه دپاره د اوبو سیستم په هر یو ځای باندې کولرې لګېدلي ګرمۍ کې هغه او یخنۍ کې خو به د کولر ضرورت نه راځي او د ګرمۍ دپاره هم دغه شته دی ښه برابر انتظامات دي چې کوم او دې کې څومره ځناور او مارغان او نور دغه دي یاره جی ځناور او مارغان خو ورکې ډېر زیات دي خو لکه داسې چې دا څه داسې چې زمونږ د پاکستان یا زمونږ د دې خطې هغه نه دي که نه لکه د عربو نه هم راغوښتې شوي دي او ما ته پته د کوریا نه هم راغلي دي لکه دا تاسو وګورئ دلته دا جراف کیج دی جراف دی پکې نو دا د هغه نه راغلي دي د افریقې نه راغلي دي داسې دا مخامخ تاسو وینئ دا لاما ورته وایي دا د نارت امریکا نه راغلي دي داسې دا مختلف قسم هرن وغیره دي داسې دا بیزوګانې دي دا چمپینزي دغه نه راغلي دي د افریقې نه راغلي دي نو داسې ببرشیر شولو چې چیتا شولو چیتا خو خیر زموږ خپل چیتا نه دا دغه چې کوم دی تیندوا چې ورته وایي دا خو زموږ خپل نیټیو پاکستاني دی او نور چې کوم دي نو دا هغه شول لاین وغیره شو دا ټول د هغه نه ورته راغلي دي د افریقې نه راغلي دي دا در سره دا زرافهګانې څومره دي دا دلته دا خو دا فی الحال مونږ سره هم یو دی دا هم یو دی را سره فی الحال دې له کوشش کو چې پیر ورته برابر کو دا اوس فیمیل دا دې ته به کوشش کو چې یو میل ورته څومره سیشنې دي د مارانو بیل دی د مارغانو بیل دی دا جی بس او دغه سیدي چې په مختلف کیټګریز کې ډیوایډ شوي دي اوس دې طرف ته زیاتر دا مونږ چې کوم لاین دی دې سایډ باندې هیرن دي زیاتر کارنیورس چې کوم د غوښې واله دي هغه سایډ ته دي هغه سر باندې دي سنټر کې دا چې کوم برډ زیوري دې کې مارغان دي زیاتر مونږ سره او د دې د خوراک څه لکه اوس زمري له خو به خوراک ورکوي که نه غوښه به ورکوي د دې څه انتظام وي دی له جی هر سهار چې کوم دی فرش میټ راځي فرش غوښه والا راځي ټینډر وزي د دې کال په کال ټینډر وي ټیکهداران راځي سرکاري نو هغې ټینډر چې کم کس وګټي هغه موږ له هلته کې خو دلته وایي ډېر څه مړه شوي هم دي هغه شروع کې یو پروپیګنډه وه چې دلته پوره سمه د هغوی پرورش نه کېدو دا اصل کې جی پروپیګنډې دي ټولې او تاسو ته به زموږ نه ښه پته وي دا داسې جي چې دلته کې اوس مونږ سره یو شی نه پایي لکه مارخور دا زموږ د مارخور کیج دی خو مارخور داسې چې عادي ماحول کې نه پایي عادي یخ علاقې شیز دی نو هغه مونږ بیا د دې ځینه شفټ کو هغه ته واړو که نه یخ علاقې ته واړو د دې ځینه نو بس هغه دلته پروپیګنډه جوړه شي چې دا شی مړ شولو لاړو نو داسې دغه دی هغه لیپرډ دا غوالو چې کوم سنو لیپرډ ورته وایي سنو لیپرډ خو دلته کې پایي نه که نه خو بیخي د یخ علاقې د های الټیچوډ شی نه دي نو هغه دلته چېرته پایي نو لکه دې ځینه بل ځای ته یې مونږ شفټ کړو نو بس دې یو ځل څوک راشي هغه بل ځل په دویم ځل چې راشي او ونه ویني بس هغې یو پروپیګنډه خوره کړي چې دا شی مړ شو څومره دلته څومره ستاسو خدمت کوي د دې کارکنان به څومره اندازن 200 300 زمونږ چې کوم دی تقریبا 100 پورې سټاف دی دلته کې د پېښور زو چې کوم خپل سټاف دی دا پرمننټ چې کوم دی او دا پرایویټ دی پوخ خو نه دي که نه ټول پرمننټ دي پرمننټ چې کوم پرایویټ دی پرایویټ ورکې شته اوس مونږ سره سیکیورټي سټاف چې کوم دی دا کمپنۍ باندې راځي دا ټینډر باندې وي که سیکیورټي کمپنۍ راشي ټینډر ته اپلای وکړي چې کوم وګټي نو بس له مونږ سیکیورټي نه څوک راشي فرض که د لاهور نه اوس خو راځي دنیا چې 40,000 50,000 خلک راځي نو دلته بیا د هغوی د رهایش انتظام تاسو کړی لکه څنګه تاسو دغه ښایي چې سیلګري راشي او ویزټر راشي نه جی ویزټرز دپاره داسې موږ سره دغه څه بندوبست نشته دی چې دلته کې تاسو لکه دا وایي رهایش دپاره یو شپه پکې راشي نه جی بس دلته خو زموږ ماښام مانځه پورې ټایم وي ماښام مانځه نه بعد دلته کې اناونسمنټ وشي باقاعده چې څومره سیلګري راغلي دي دې ته خواست دی چې به تاسو بهر شئ او فیملی ډے پکې وي فیملی ډے بالکل اوس اناونس شوی ده د حکومت طرفه کې پی ګورنمنټ طرف نه کې پی ستوي کې پی ستوي خیبر پختونخوا ګورنمنټ پوره نوم ورته ولې نه خیبر پختونخوا ګورنمنټ طرف نه جی اوس دا اتوار ورځ چې کوم دی دا فیملی ډے مناوي او څومره ټیکټ دی
دا ټیکټ زمونږ جی یو خو هغه دی چې کوم 40 روپۍ د هغه ټیکټ 40 40 روپۍ چې کوم دی دا د ایډلټ کسانو دی مطلب غټ چې کوم دي او ماشومانو چې کوم دی 5 سال پورې ماشومان فری دي او 5 سال نه چې کوم اوړي نو هغه بیا 20 روپۍ ټیکټ دی او سټوډنټس لپاره هم هاف دی ټیکټ چې ویلټ کارډ ورسره وي نو هغوی دپاره هم ټیکټ هاف دی. ملګرو یو ار وایس ټي وي لندن دی او زه ستاسو کوربه ستاسو باچاجي صابر شاه صابر یم. یو ار وایس ټي وي لندن په لندن کې ناس پښتانه چلی. زه تاسو ته خواست کوم که دا هم نوي سبسکرایب کړی نو خامخا یې سبسکرایب کړئ. د پیښور زو یعنی پېښور زو چړیاګر ژوبڼ ته راغلی یم. ډېر د خوند مازدیګری دی او یو څو سیلګري هم دلته ګرځي. دوی سره هم لږې خبرې کومه چې څنګه د دوی د خوښ شو که نه څنګه یې ښه دي. څه نامه دی دا؟ محمد جاوید. د کوم ځای؟ زه خو د حیات آباد نه راغلی یم. نه یې د کوم؟ ملکن. ها نو بیا خو د پلی مالټې خو به پخې که نه؟ بالکل پخې. جاوید صاحب دا خو ته ولیدو که نه دا چړیاګره؟ جی څه کمې دی؟ ته خو ګرځې را ګرځې بهر ملکونو ته به هم تلې لاهور چړیاګر ته. بالکل بالکل. څه مشوره ورکې دی له؟ نو زمونږ خو دې علاقه کې کوم دی خوشا کې داسې قسمه فیسیلیټي نه وه مخکې نه وه. نو دا زمونږ د پېښور او خوشا مضافاتو دپاره یو ښه انټرټینمنټ دی ریفریشمنټ دی د خلکو دپاره او کمې خو پکې داسې خاص نشته خو بیا هم مطلب دا د امپرومنټ خو هر وخت گنجایش وي که نه. نو دا د چې ځینې شیزونه پکې میسنګ دي لکه د فش ماشومان راشي کتل غواړي هغه پکې زه خو اکثر چې دا چکر راولګوم نو مطلب دا د روټین کې راځم نو هغه تر اوسه پورې ونه شو. دا د ستړو زی هغه شاباز غره ده که نه؟ نو دلته د نور څه سهولتونه شته که نه؟ بس بنچونه اوبه موبه نه سهولتونه خو برابر دي. داسې څه مسله داسې نشته دی بلکې ما خو د اسلام آباد او لاهور د زوز کتلی دي نو د هغې په مقابله کې الحمدلله دا ډېر ښه دی. لاهور خو ډېر لوی دی که نه؟ لوی دی خو لکه هغه خو لکه دوه مختلف قسمونه دي پکې که نه. ته ریلیټیو ټرمز کې ووایو نو زمونږ په پېښور کې دا ډېر ښه دی مطلب دا د اسلام آباد د زو نه یا د نورو نه دا ډېر ښه دی. څه نامه ده؟ فیسیلیټیز که نور سیوا کړي نو ښه خبره ده. نور پکې هم شیزونه ډېر ګنجایش لا شته ایلیفنټس نشته فش نشته داسې قسمه. د ککی سره به یو خبره وکړم که نه؟ ستا څه نوم دی؟ شهرام. شهرامه چکر دی والو؟ او چکر مې وواله. څه دې ولیدلو؟ لاین او ټایګرز منکیزو ماران هر څه مې وکتل. هر څه. او ستړی شوې که نه؟ نه یم. نه ستړی نور ګرځې؟ او نور ګرځم. ښه مخکې دې نه مخکې راغلی که په اول ځل راغلی؟ که لاین د ماشومان ګیر شي که څه ګیر شي که څه ګیر شي. څنګه امیر صاحب چکر دی وهلو؟ چکر دی وهلو ښه خوند یې درکو؟ الحمدلله مخکې هم چې موږ راغلي دې کې مې انجویمنټ کړی د ذهن فرش کېدو دپاره د ټنشن دپاره او خاص کر د بیمارانو دپاره د هغوی دې سره چې کوم د بیماري کمیږي ګرځي ایکسرسایز کېږي جي. ښه او د کوم ځای؟ پېښور. پېښور څه ته وایي؟ پېښور د پښتنو ښار دی. د دې پېښور نوم دی که پېښور؟ پېښور خو هغه څه ته باندې یادېږي. ښه ته د کراچۍ نه راغلی؟ څنګه یې ښه؟ الحمدلله. کراچۍ کې خو چړیاګر شته که نه؟ او شته جي ګارډن طرف ته شته ډېر ښه دی ماشاءالله. نه دا ښه دی که هغه ښه دی؟ یاره هغه دی نه غټ دی. غټ دی او ښه خو هم دی ماشاءالله هغه هم ښه دی. او ته دلته د کوم ځای نه اوس دې پسې راغې؟ دې پسې موږ راغلي یو بشیر آباد نه. ښه جي نو خوند یې درکو؟ ډېر ښایسته ماشاءالله. ستړی شوې؟ نه ستړی نه یم بس انجوای کوو لګیا یو. ښه صحیح ده ښه صحیح.
یور وایس ټي وي لندن دی او زه ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر. ډېر سیل مې در باندې وکړ، ځان مې هم ډېر ستړی کړو. دا څه سیلګري دلته راغلي دي، دوی نه مې یو څو تپوسونه کوم. څنګه یې ښه؟ الحمدلله. تاسو کوم ځای؟ زه د دیر اپر سره تعلق ساتم، رهایشي او پروینشنل یوت اسمبلی کې هیلث منسٹر یم. ها ماشاءالله. ښه څه نامه دی؟ هارون الرشید. هارون رشید صاحب پېښور زو دی که تو څنګه دی؟ پېښور زو ته مونږ بار بار راځو چې کله هم ستړي شو د کار نه د روزګار نه، نو پېښور زو ته دلته نور راځو. هم ځان ستړی کوي. دا د دمې ځای دی، دا د خوشحالۍ ځای دی او ډېر بهترین ځای دی. مونږ چې راشو نوي ځناور وګورو، د هغو سره ټوکې ټکالې نوي څه مطلب؟ نوي نوي هر ټایم اپډیټ کېږي. پېښور زو کې د ټولو نه بهترین کار دا دی چې دا هر ټایم اپډیټ کېږي چې میاشت پس هم ته راشې، تا ته به خامخا نوي کونتره یا نوي ځناور لازمي په دغه راځي په نظر. څنګه یې وروره ښه؟ الحمدلله. کوم ځای؟ زما نوم نسیم الله دی، زه د بنو سره تعلق لرم او موږ دلته اکیډمۍ ته راغلي یو سټوډنټان یو او داسې چې ټیچر بنو نه راغلی؟ او بنو نه. دا خو ډېر لرې نه راغلی. او خو موږ دلته لکه اکیډمۍ کې سبق وایو، بیا کله کله چټي راته ملاو شي نو موږ دلته چکر را لګوو. ځکه چې دلته موږ ډېر یونیک ځناور وي که نه، نور داسې برډس کوم دي که نه، مختلف سیزونه وویني او یو انجوایمنټ او ډېر ښه ځای دی دغه چې کوم دی. او قاري صاحب ته څنګه خبرې وکړه راسره؟ مه یارېږه. ما نام حکیم الله دی، زه بنو نه راغلی یم. کوم بنو نه راغلی؟ تاسو ټول بنو نه راغلی؟ بنو نه راغلی. د دې مطلب دا دی چې دا لکه تاسو ګورئ ملګرو 2-2.5 میله لرې د بنو نه هم دلته سیلګري راځي او ډېر خلک پکې وزیرستان نه هم راغلي. دا قدرمن رستو ولاړ دي، خو دی یخنۍ نیولي، څادرونه یې په اچولي دي. نو د خوند ځای دی، د ښکلا ځای دی. بیا هم درته ویم چې تاسو پېښور پوهنتون ته راورسېږئ، شیرپو هسپتال ته، هغه هسپتال ته کوم چې شهید حیات محمد خان شیرپو جوړ کړی دی، نو چې هغه هسپتال ته کله راورسېږئ او د تورخم د طرفه راځئ، ګس لاسته پېښور زو روډ یا غریب آباد روډ یا پلوسی روډ ته چې راتاو شئ، نو په 30 ایکړه ځمکه دا یو یادګاري چړیاګر یا ژوبڼ پروت دی. د خوند ځای دی. 50 روپۍ باندې صرف دلته تاسو تقریبا نیمه ورځ سیل کولی شئ. دا یو خورونه وه. کوشش کوم چې همدارنګې یادګاري ځایونو ته، تاریخي ځایونو ته بیا لاړ شم. یو ځل درته بیا خواست کوم چې یور وایس ټي وي لندن، دا لندن کې ناس پښتانه دي او ستاسو د ژبې د ژوند بقا او ښایست لپاره کار کوي. نو دا ټي وي سبسکرایب کوئ چې د دې ملګرو حوصله افزایي مو شي او زما نور پروګرامونه هم تاسو وګورئ. اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي. د لوی الله پامان. پګړو مین یم یما پختون پختنو مین یم پختنو مین یم پختنو مین یم دلور